نو اول دا چې مشرکان د کردګار بپور سوځي او تر بدا خوارزار بپور سوځي مشرکان د کردګار بپور سوځي او تر بدا خوارزار بپور سوځي نو دویم دا چې منکر د فرض مزننو او نخلاصيږي او گزار بپور سوځي نو دویم دا چې منکر د فرض مزننو او نخلاصيږي او گزار بپور سوځي نو دریم دا چې جوارګر او غلقاتل وي او شرابي او زناکار بپور سوځي نو دریم دا چې جوارګر او غلقاتل وي او شرابي او زناکار بپور سوځي نو سلورم چې په مظلوم باندې ستم کړي او بے انصافا دکاندار بپور سوځي نو سلورم چې په مظلوم باندې ستم کړي او بے انصافا دکاندار بپور سوځي نو پنځم دا چې جنگوي دوتن کور کی او دا بدبختا چغل مار بپور سوځي نو پنځم دا چې جنگوي دوتن کور کی او دا بدبختا چغل مار بپور سوځي شپږم دا چې د مذهب ایمان کنزل کړي او دا بے سرا ګناهګار بپور سوځي نو شپږم دا چې د مذهب ایمان کنزل کړي او دا بے سرا ګناهګار بپور سوځي نو دا چې ګوري پال په نجومي څوک او کړي رسمونه دا کفار بپور سوځي نو دا چې ګوري پال په نجومي څوک او کړي رسمونه دا کفار بپور سوځي نو اتم دا چې سو قبر ته سجده کړي او دا د مړو مددگار بپور سوځي نو اتم دا چې سو قبر ته سجده کړي او دا د مړو مددگار بپور سوځي نو نام دا چې څوک د مور او پلار نه اوري او په ګناه د مور او پلار بپور سوځي نو نام دا چې څوک د مور او پلار نه اوري او په ګناه د مور او پلار بپور سوځي نو لسم دا چې دروغ جنو یا سود خور وي او د غواړ شرمسار بپور سوځي نو لسم دا چې دروغ جنو یا سود خور وي او د غواړ شرمسار بپور سوځي نو لس پر شور پسې او لسم دې
او ناجائزه طرفدار به پور سوزي نو لس پور شور پسې ولسم دی او ناجائزه طرفدار به پور سوزي نو دولسم چې وي بدبخت بی حیا سوک او دا قابل دا سرنگار به پور سوزي نو دولسم چې وي بدبخت بی حیا سوک او دا قابل دا سرنگار به پور سوزي نو دیارلسم چې نر د ښځې فیشن جوړ کړو او دا دښمن د خپل وقار به پور سوزي نو دیارلسم چې نر د ښځې فیشن جوړ کړو او دا دښمن د خپل وقار به پور سوزي نو څوارلسم چې د لور خور دولت سره کړي او دا د لوڼو څوکیدار به پور سوزي نو څوارلسم چې د لور خور دولت سره کړي او دا د لوڼو څوکیدار به پور سوزي نو پنځلسم چې فخر کړي په خپلو بدنو او په دې جرم گرفتار به پور سوزي نو پنځلسم چې فخر کړي په خپلو بدنو او په دې جرم گرفتار به پور سوزي نو شپاړسم بیار سخی او بلغازی کړما او بل عالم دې ریاکار به پور سوزي نو شپاړسم بیار سخی او بلغازی کړما او بل عالم دې ریاکار به پور سوزي نو لسم می واوردا صحیح حدیث دې او ګورته تلې قرضدار به پور سوزي نو لسم می واوردا صحیح حدیث دې او ګورته تلې قرضدار به پور سوزي نو اتلسم توبه استل دی کچا استنو او نمنم چې د غیار به پور سوزي نو اتلسم توبه استل دی کچا استنو او نمنم چې د غیار به پور سوزي نو نولسم بیا په توبه عمل کول دي او د دروغو توبهګار به پور سوزي نو نولسم بیا په توبه عمل کول دي او د دروغو توبهګار به پور سوزي نو شلم دا چې اومني دا خبرې ټولې او د نمنلو کړمار به پور سوزي نو شلم دا چې اومني دا خبرې ټولې او د نمنلو کړمار به پور سوزي نو عبدالهادي بس کړم جړېږه هر یو
خیرن زړه با په انګار د اور سوځي نو عبدالهادي بس کړه مجړېږه هر یو خیرن زړه با په انګار د اور سوځي